تازه او بد خبر دا چې څنګه او څه شوي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. له افغانستان څخه پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د نللیکو پروژه یو وار بیا له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوه، ځکه چې آسیایي پراختیایي بانک حاضر نه دی چې دې پروژې ته پیسې ورکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې آسیایي پراختیایي بانک ویلي چې د دې پروژې ټولې مالي چارې تر هغې ځنډوي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع دولت په توګه د ملګرو ملتونو او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو له لوري په رسمیت نه وي پیژندل شوی. جیو نیوز تلویزیون او د نیوز ورځپاڼې د خپل هیواد د انرژۍ وزارت د یو جګپوړي چارواکي په قول ویلي آسیایي پراختیایي بانک چې د دې پروژې د تحصیلونکي او همغږ کوونکي په توګه عمل کاوه د ټاپي چارې ځنډولې دي. دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي د دې لپاره چې د نللیکې لویه برخه د افغانستان له خاورې تېرېږي آسیایي پراختیایي بانک حاضر نه دی په هغه هیواد کې پانګونه وکړي چې نړۍ یې په رسمیت نه پیژني. ده دا هم وویل چې په دې اړه په اسلام آباد کې د ترکمنستان او پاکستان د جګپوړو چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. د ټاپي ګاز نللیکه به د جوړېدو په صورت کې 1680 کیلومتره اوږدوالی لري او د کال به د ترکمنستان 3 میلیارده او 200 میلیونه متره مکعب ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. پاکستان د انرژۍ له سخت کمښت سره مخامخ دی او د ټاپي جوړېدا ته سخته اړتیا احساسوي. د پاکستان لپاره دا نللیکه له دې کبله هم مهمه ده چې هند به هم د ترکمنستان څخه د همدې نللیکې له لارې ګاز ترلاسه کوي. ټاکل شوې ده چې دا پایپ لاین د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. په بلوچستان ایالت کې ژوب، بیا د خیبر پښتونخوا له ډیراب، د اسماعیل خان څخه د پنجاب تر ملتان او د هند تر پولې وغځېږي. په دې پروژه کې د آسیایي پراختیایي بانک نه لیوالتیا د دې سبب کیږي چې دا پروژه یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې وځنډېږي. پاکستاني رسنۍ وایي چې آسیایي پراختیایي بانک هم تایید کړی چې د ټاپي پروژې کار یې ځنډولی او تر هغه به پر دې پروژې پانګونه ونه کړي چې د افغانستان دولت په نړیواله کچه په رسمیت نه وي پیژندل شوی. تر دې پخوا د افغانستان د رسمیت پیژندل شوي دولت په مهال آسیایي پراختیایي بانک د لیوالتیا سره سره په دې خاطر پر دې پروژې پانګونه نه کوله چې طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. باور دا دی تر هغه د طالبانو حکومت رسمیت پیدا نه کړي لویې پروژې او دلته په لویه سطحه پانګونه او اقتصادي پرمختګ ناممکن ښکاري. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله پاک.